دلته زمونږ دا کلی دی راځه چې پکې اوسېږم بالا ماڼی دې ته وایي. دې کلي کې یو ځل د یو خان د زوی واده و، په هغې کې ډمې راغلې وې. چې ډمې راغلې وې نو د بل خان زوی اچانک مړ شو. راغلې ډمې د حجرې نه واپس لاړې چې د پلاني خان زوی مړ شو، ډمې نه ګډو. خانو د خان راغلې ډمې خان د پاره واپس لاړې. د خدای شان ته ګوره، کال پس په دې کلي کې د یو ملا لور مړه شوه او په مغه شپه د مغه خان د زوی بل واده و، بیا ډمې راغلې وې. ډمې ټوله شپه ګډې شوې. سهار هغه ملا ته چا ویلې چې لکه د پلاني خان زوی چې مړو خو دا ډمې نه وې ګډې شوې، د ده په دې زوی دا ستا لور مړه وه. نو هغې ورته ویل بچیه د دې ګناه نشته، زه خان نه وم. که زه خان وې نو بیا به دا ډمې نه وې ګډې په دې کلي کې، واپس به تلی وې. خو زه خان نه وم. نو ستا کور کې چې مړې شوی او زما کور کې ډمې راغلي او زه خان او نواب ما، ډمې به ګډېږي ټوله شپه. بله خبره ده چې د پاکستان غریب طبقه چې دا تر اوسه پورې ځان نه دی پېژندلی، بلکل نه. دا د ګډې رونه دي او چې چا سره شنه پاڼه ګوري ورپسې بې بې نارې وایي. زه مزدوري کوم، ما چابړی لګولی، د ټانګه چلوم، د سوزکی چلوم، زه په ګاډي کې سبزي خرڅوم. زه ستا پروا ولې وکم؟ ولې زه تاله ګډ ولې شم؟ نو بدبخت قومه لږ ځان وپېژنئ، لږ سوچ وکئ، لږ فکر وکئ. دې قوم ته تاسو ګورئ، په دې سړک وګورئ، دا جنجونه تېرېږي د ودونو، که نه اوس خو ډېر زیات شوي دي بیا دې ورځو کې جنجونه تېرېږي. په دې لارو کې ښځې وګوره، هلکان وګوره، واده د چا دی، لور د چا ودیږي، کور د چا آبادیږي او ګډېږي پې څوک. نو دا غریب چې دی زه وایم چې الله دې ټیپر په 1000 روپۍ ټیپر کړي، چې یو د ټیپر دانه په 1000 روپۍ شي او خوله دې ماتېږي او ټیپر نشي خوړی. ته د دې قابل یې، ته خدای پېژندلی. نن ستا په ملک کې وګوره، ستا په سر څه لوبې کېږي لګیا دی. بله ورځ یو تانیدار راغلی ویلې د مردان نه راغلی ما، دلته یو هلک دی څه د غلا کیس دی پې، نو پته یې لګوم. نو ما ورته ویلې چې څه غلا یې کړې ده؟ ویل چې دا چېرته دوکان مکان نه څه شی پټ کړی را پټ کړی. مالخه به دومره غل دی؟ ویلې ما غریب دی آرامي چې هغه چا پسې راغلی. نو ما ورته پشمار کړه دا غله په پاکستان کې. هغه ورځ په اخبار کې راغلي وو وزیرانو د خپلو کمرو نه ټلویزیون او ایر کنډیشن او قالینې پټې کړي دي. وو وزیرانو. نو مالدا ولې نه نیسئ؟ دا وزیران چې غله دي هغې ته چېرته زه خدای دې کور روان کچې وران دي. دا قانون په دې ملک کې غریب دپاره دی. غریب چې غلا وکړي نو هغې پسې د مردان نه راځي، او د اسمبلی ناس چې غلا وکړي هغې له نږدې نشي ورتلی. ستا ملک داسې دی چې نن ستا د ملک ټول قانون چې دی هغه غریب دپاره دی. که ته د 2 پیسو دکاندار تا باندې انکم ټیکس ولګي او څوک چې اربپتی دی هغې باندې هېڅ انکم ټیکس نشته. ستا یو باتای په کور کې بلیږي، تا پسې 2000 روپۍ بل راشي. د چا په کور کې چې 2000 واټ د بجلو هیټرې لګېدلي وي هغې پسې 1 پیسه بل نه راځي. نو خدای پېژندلی یې که نه؟ اوس خو به اریانېږئ د خدای دې کارونو ته که نه؟ نه نه وایي اریانېږئ به که نه؟ چې دا خدای مونږ سره چې څه کوي دا زمونږ د اعمالو نتیجه ده. نو دا عقل په خپله حیران کوي ورته چې خدای ته چې څه کوې ښه کوې. ته ظالم نه یې، ته رحیم او کریم یې. ظالم زه یم چې زه د دې قابل یم چې دا ما سره څه کېږي دا ټیک کړي. مالک د ملک څوک دی؟ څوک دی؟ قل اللهم مالک الملک. مالک د ملک الله دی. توتی الملک من تشاء. ملک ورکی هغه چاته چې رضا یې وشي. او بیا وتنزع الملک ممن تشاء. علی ملک د هغه چا نه چې رضا یې وشي. وتعز من تشاء. عزت ورکی هغه چاته چې رضا یې وشي. وتذل من تشاء. او ذلیل کوي هغه څوک چې رضا یې وشي. نو د عزت او د ذلت د ملک ورکولو او د اغستلو مالک چې دی هغه صرف د پروردگار ذات دی. انک علی کل شیء قدیر.
الله پار سیس قادر دی او ارڅ کولی منټ کې دی راونیس منټ کې پوهېږي نه چې دا څه شو دلته مونږ سره ملګری به کېناستو سمین جان بله شپه د کوره په سایکل کوڅې نه راووتو څه د سودا په نیت باندې خو د کوڅې نه راووتو خو چې راوتو د کوڅې نه نو زړه کې به څه چې راوتو او یا د کوڅې نه راووتو یا غړس شو لاره یې پرې راغله چې لاره یې پرې راغله بس خدای نور بچ کو دا پتونې والا ووالو خپای والا په منځ دوه کړه عزیزانو دې ته سوچ کوئ ګوره هیڅ شی د ناز نه دی او هیڅ شی د فخر او د غرور نه دی هیڅ شی ستا نشته هیڅ نشته که اولاد وی دا د غرور شی نه دی ډېر زامن دي دي او صاحب مټي دي دي او فلانې دی رحمان بابا وی زوی د پلار په غېږ کې پروت وي روح یې لاړ شي زوی د پلار په غېږ کې پروت وي روح یې لاړ شي د قضا علاج په مور او په پلار نشي ستا غېږ کې پروت وي او اخري سلګۍ وهي ته هېڅ نشي کولی ډاکټران ورته ولاړ کله رګ کې انجکشن وا کله ګلوکوز ورخېجه وا کله سکه وا کله سپېږمو کې ربړونه ورمنډه کله سکه وا نن لزر کاله مخکې امام غزالي تر مولانا روم تیر شوی مولانا روم وایي ته دا خیال کې چې زما د علاج او د ډاکټرانو وس ډېر دی ګینې په دې به زما دا مریض بچ دا خیال کې نه چون قضا آیت طبیب ابلا شود چون قضا آیت طبیب ابلا شود آن دوا در نفع خود گمراه شود چه قضا راشی ډاکټر قمقل شي وخت پوره شي ډاکټر قمقل شي ولاړی ستنی دی دا او هلته لګیا دی الوداعي سارا کاږي هغه دوایي چې د مریض د فایدې دپاره وي هغه دوایي اثر پرې از قضا اسکنجبی صفرافزو از قضا اسکنجبی صفرافزو روغن بادام خشکی میں نمود سکنجبین داسی شے دے چی مازغه خشکی او پیوی مگی مازغه ترش سینہ کلو کی اس قضا اسکنجبی صفرافزو قضا راشی سکنجبین ورڑا و بوتل صفرا نور ازیاتی گی روغن بادام مازغه ترکی بوتل پیوارا وا مازغه به نور خشکی زیاتی آخر کې وای ازهلی لا قبض شد اطلاق رفت اریړي قبض ماتی خو چې قضا راشي یو من اریړي ورواړه وا قبض به نور زیاتی خو زما عزیزانو مالک ته د هیڅ شي نه هیڅ شي که هیڅ شی نه هیڅ شی دغه خلق دی یو وخت داسې چې ته ګیر چاپیر کېږي همغه سړی دی چې داسې وخت په قدرت راولي چې بیا ته دنیا نفرت کوي نفرت ته کوي خو ستاسو ځان ته وګورئ لږ مړی چې در کې وشي او مړی داسې وي چې خېټه جاري وي او په تخته یې واچوي زوی نه ورتېرېږي رور نه ورتېرېږي دوستان نه ورتېرېږي چې په تخته باندې څه وخت کې لوی بول بیگی یو نه ورتېرېږي چېرته مور مړی پلار مړی ملا ورته وګوري هغه پې اوبه برواړی راواړی شرط یې پوره کړي مغه سړی دی چې ته به تې زار او قربان کېدې نن هغه سړی دی ته تې نفرت کې زه یو ځلې هسپتال ته لاړم یو سړی ما ولیدو یا داسې سړی و چې دنیا ورته ناسته به وه دنیا او چې راوبوتو نو تا به ویلې چې توبه 14 سپوږمۍ راووته په هغه سړي باندې جلدي مرض لګېدلی و دا ټول بدن یې داسې خوړین شو او پمن شو په خدای باور وکئ زامن مې ولیده چې ورته ولاړ و داسې سپېږمو ته رومال نیولی ما یو زوی ما لاس نه ونیو را دې خوا مې کو مال دا سپېږمو ته دې رومال ولې نیولی
ویلجی دا متعدی بیماری دا جراثیم الوزینو چرته ماته ونه لګي. نو عزیزانو عرض می داو چې تاسو هیڅ شی نه یې او مناس په څه شي باندې کوئ. دا ټول پاگلان دي، دا لیونی دي. نن تاسو وګورئ ستا ملک بالکل د هلاکت او د تباہی په پلیټ فارم باندې ولاړ دی. تاسو کې عقل او شعور نشته. پوهېږئ نه چې دا څه کېږي. دومره خو ورته عقل متوجه کا چې د هغه الله لفظ نوم در باندې صادق شي چې د الله معنا حیران کن. یا الله دا څه وو شو. دومره خو ورته عقل متوجه کا. سوچ وکړئ په لاره روانې دي خلکو ته ګوره، داسې حرکت به وګورئ د خلکو چې حیران بشي. یا الله دا دی څنګه او دا کوي څه، دا دی څنګه او دا وایي څه. عقل به دې وښود. نو زما عزیزانو د کائنات کې تاسو سوچ کوئ او هر شي ته هغه د ایمان په عقل باندې وګورئ، حیران بشي. بل چې ورځ تېرېږي که خیال وکړئ د سړي زامن ورکېږي. بالکل چې ورځ تېرېږي د سړي زامن ورکېږي. اول دا انسانیت دی چې تاسو غریب خلق یې، غریب خلق یې. نن یو سرمایدار ته ورشئ تاسو کروڑپتی ته، اول خو به دننه تلی نشئ. خدای دا کلاړه یو په کم کټ دی ناستي، تاسو په ایمان ووایئ چې په هغه کټ ورسره تاسو کېناستی شئ. ټول ووایئ که نه ولې یعنی دې دله کې څه سرخاب دی چې ته به ورسره په کټ نشې کېناستی. په کومه کرسۍ او صفه باندې چې دی ناستي ته ورسره داسې جخت کېناستی شي. بعضې وخت کې زه دکان کې ناست یم، نو یو سړی راشي په بینچ چې کښېني نو داسې زما د خوله کې خوله راومنډي. نو زړه کې خیال کوم چې زه خان نه یم، نواب نه یم، وزیر نه یم، کني ده به زما خوله کې خوله نه وی رامنډلې. داسې لرې برانه د یارې ناست وي.